ډیرو محترمو حاضرینو مسلمانانو ورونو، در رمضان مبارک میاش په هغه میاش کې مونږ او تاسو شپې ورځې سبا کوو او په تیرو جمعو کې په دې باندې خبره شوې وه چې په دې میاش کې الله د مسلمانانو د معاف کولو دپاره او د بندگانو د معافی د پاره او د جهنم د اور نه د ازادۍ د پاره بهانه لټای. نو یو نفل عمل الله په ثواب کې د یو فرض عمل عمر برابر کړی دی او یو فرض عمل چې پکې وکي یو فریضه پکې راځوندې کی نو الله به دومره اجر ورکوي لکه تا چې د الله او یا فرض حکمونه راځوندې کړي او پاغي د عمل کړي. نو دا د مغفرت او د بندگانو د آزادولو د پاره د جهنم د اور نه الله معمولی بهانه لټی چې د بندگان د جهنم د اور نه آزاد کما. او اسم الله په قرآن کې فرمایلی دی چې ما يفعل الله بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. الله ستاسو په سزا او په عذاب باندې سکی، یعنی بندل عذاب ورکول او سزا ورکول او د جهنم په اور کې غرزول دا خو الله له سخن او مزه نه ورکي. ان شکرتم وآمنتم، کچری تاسو د الله په نعمتونو باندې د الله شکر ادا کړئ او په الله باندې ایمان راوړئ او صحیح بندگان جوړ شئ نو الله و عزت تاسو له عذاب نه درکوم. او الله د بندگانو په توبه باندې خوشحاليږي چې دا بندگان الله ته توبه وباسي. که د انسان دا ګناهونه دومره ډیر شي کنه چې په دې ډیروالي کې د ځمکې نواله د اسمانه پورې دا ټوله فضا ډکه شي دومره ګناهونه انسان وکي. او حدیث قدسی کې راځي الله وی دې به ما ته توبه وباسي دا بنده د دې دومره ګناهونو باوجود دې ما ته توبه وباسي، د زړه نه توبه وباسي. په توبه کې یو خبره ده چې په کوم ګناه کې بنده اخته دي چې ګناه پری دي. اوس انسان لګي دی ګناه هم کوي او په خپل باندې توبه هم کوي، نو دا توبه نه ده. ګوره توبه هغه ده چې انسان د کومې ګناه نه توبه وباسي نو چې اول هغه ګناه پری دي. او دویمه خبره پکې دا ده چې د مرګ پورې بچ د الله مخې ته سر ټیټي، سر به خکته ای، سترګې به خکته ای، په زړه کې به خپېمانتیا او ندامتي. لکه په دنیا کې کله کله یو بچی د پلار د حکم نافرمانی کوي او د نافرمانی پلار ته پته ولګي نو چې دا نیک بچی کنه نو د مرګ پورې د پلار ته د نیغ نشي کتلای، سر خکته او سر ټیټي، ځکه چې د پلار نافرمانی کړي دا کنه. نو چې د الله نه فرمانی وکي نو د مرګ پورې به د خپېمانه ای، په دې زړه کې به ندامتي، شرمېږي به، سر ټیټه به د الله مخې ته چې الله ستانه فرمانی ما کړې و، الله ډېر لوی ګناه مې کړې ده نو الله ته ما معاف کړ. نو یو دا چې ګناه پرې دی او دویم دا چې په زړه کې به ندامت او خپېمانتیا ای او دریم دا چې دا عزم به کوي، عزم یعنی عزم کلک اراده ته وي، پخې او کلک اراده ته چې دې به کلک عزم او اراده وکي الله يعود الیها چې دا ګناه به بیان کوم. بس دې ته ک نصوحه توبه چې الله فرمای چې یا ایها الذين آمنوا توبوا الى الله توبه نصوحا. یا کسانو چې ایمان هم راوړی دی توبو الی الله، توبه وباسي الله تعالی ته توبه نصوحا، رښتینی توبه. نو رښتینی توبه څه ده چې دغه خبرې پکې چې انسان دا ګناه پرېږدي او په زړه کې خپي په دې ګناه باندې او په آینده کې دا عزم وکړي چې نه به کوم دا ګناه، دې ته نصوحه توبه وایي. او بعضې محدثینو اوس یو شرط بل هم سیوا کړی دی، هغه شرط دا دی چې د دنه چې کم کمی شوی دی په تیر عمر کې نو په آینده کې به د نورم کوشش کوي چې کمی پوره کی، یعنی د الله په تابعداري کې چې دنه کم کمی او کوتاهي شوی ده نو چې په آینده کې د نورم کوشش شروع کی چې کم کمی ته شوی دی نو چې کم از کم پوره کی کنه. دا شرط مو بعض محدثینو لیکلی دی.
نو چې دسي توبه او بنده الله توبه سي نو الله فرمایي چې کتا د زمکه نواله د اسمانه پورې د هر صد ګناهونه ډک کړی دي او به د مت دقه سي توبه وستله نو لا اتيتك بقرابها مغفره الله وي زب تعالی د زمکه نواله د اسمانه پورې د سمره فضا چې دا د دې د ډکوالی په مقدار به الله وجتا ته مغفرت او بخنه وکما معافي بده ته وکما یعنی دا به یو بنده نه و چې ما ګناهونه ډیر دي یا به راته معاف کوي او یا به نه معاف کوي چې مسلمان د زړه نه توبه وباسي نو الله یې ته معاف کوي ګوري اے د شرک نه بل غټه ګناه نشته ذکر الله فرمایي چې انه من یشرک بالله فقد حرم الله علیه الجنه چا چې د الله سره شریک جوړ کو نو الله وي بده باندې ما جنت حرام کو بس د به جنت ته نزي خو یو مسلمان د مر یو کس کافر دی مشرک دی او د مرګ نه مخکې است الله ته توبه وستا نو الله وی دا غټه ګناه مت معاف کوم غره د دومره غټوالی به وجود چې دا ډېر عظیمه ګناه ده الله وی په توبه او ته معاف کوم نو چې شرک معاف کړي نو مسلمان نه چې سره د ایمان نه دنه کوم ګناهونه وشي وړه ګناهونه غټ ګناهونه او دی الله ته توبه وباسي نو الله به ولې نه معاف کوي د رمضان د میاشت شدنو ګورې دا د توبو میاشت ده توبو په کار دا چې مسلمان پکې الله ته توبه وباسي او په دقه طریقه باندې چې الله په دې تیر کال کې ما غیبتونه کړیو بس د نن نه پس مې د غیبت نه توبه ده افسوس دا دی کنه افسوس چې موږ په دې رمضان کې کم غیبتونه کوو زه پرون یو کس په لار روانو مګره خو هغه یو کس په اډو کې باندې خله لګولې و او دا کم غیبت یې وکړو ما وته مال ورته چللې ما چې ستاسو غیبت او زما د روزم په خرابېږي زما د روزي ثواب هم په کمیږي نو ولې غیبت کې دا غیبت خو الله د رمضان د میاشتې نه علاوه په عام حالاتو کې محرم کړی دی چې غیبت بنه کوي ولا یغتب بعضکم بعضا دی بل غیبتونه بنه کوي او ته اوس لګې پروژه کې دغه پړډو کو باندې خلوه دغه غیبت کې څومره لوی ګناه ده نو چې مسلمان دا عزم وکي چې الله په تیر کال کې ما کوم غیبتونه کړې دي الله د نن نه پس مې توبه ده بس تیر غیبت را ته معاف کو بیا بنکو وز دا انسان د کمزور دی کله کله تیری ځکه دا غیبت خو زمونږ عادت جوړ شوی دی کنه یعنی زمونږ زب داوی مګنه چې دا غیبت نه دی د بل مسلمان غیبت کول دا یو مسلمان چې چا خو مونږ یو بل خو لاړ شنو یو لچیر وړو د چی سره څه بسکټ او کیک وته کیدو کنه یو د ډرای فروټ کیدو یو تشنه می وکیدو د تفاکه وي په عربی ژبه کې نو دا زمونږ استادو د مجلسونو فاکهه ده یعنی په دې غیبت باندې په هر مجلس کې مونږ تاسو شخوان وګورئ ټیم پاسه په کو مجلسونه په خسته کو خون تلو د غیبت نه د څه عجیب ګناه ګرځیدل ده نو کو انسان د مثلا فکر نشته ده او په غلطۍ کې د چا غیبت شروع کو نو بس څنګه وريات چې بس خله دې بند کی بس غیبت نه کوي خود افسوس مقام دای کنه چې مونږ او تاسو ته خپته یې لګیایم غیبت کوم او به مې غیبت نه پریدو استا او ځنې خلک خو له دلایل وای بقاعده کته ته چې لکه مکوا نو هغه وي مړ وي دا پکې دي کنه وځي زکه وایم دا پکې دي وځي زکه وایم دا چې پکې او تی پسې پشي شاوه دقه غیبت وای او چې دا پکې نشته دی او تی پسې ویني دي ته بهتان وای دا خو د دینم غټه ګناه ده ګوره چې پاغه کې یو عیب نشته دی یو نقص پکې نشته دی او ته لګي پسې ورته پی او لګي پاغه پسې خبرې کې نو دې ته بهتان وای بهتان دا بهتان چې دی نو دا د غیبت نم ګوري غټه ګناه ده او چې پاغه کې یو عیب پکې دی خامی پکې ده یو کمزوري پکې ده او ته پشي شا لګي په یو مجلس کې د بل چا په مخ کې داغه خامی یاده دې ته غیبت ویل کېږي په مسلمان باندې پرده را واچوا عیبونه خلکو د مخ کارا کوا داغه نقایص او داغه نقصانات خلکو د مخ کارا کوا پرده پر واچوا ځکه د الله د پیغمبر وینا ده چې من ستر مسلمان ستره الله یوم القیامه چا چې په مسلمان باندې په دنیا کې پرده را واچول الله په بده باندې په قیامت کې پرده را واچي د عیبونه او ګناهونه چې الله په دنیا کې پټ ساتلی د خلکو نه د قشان به په قیامت کې الله پټ وساتي او ایسته معاف کی
نو چې مسلمان دا وایي چې په دې روزه کې خو ما دې روزې نه مخکې چې ما کم غیبتونه کړي دي بس توبه مې ده نور به غیبتونه نه کوم کنزل مې کړي دي بس توبه مې ده نور کنزل به نه کوم چغلی مې کړي دا 2 مسلمانان مې جنگولي دي بس توبه مې نن پس به 2 مسلمانانو کې جوړ کوم او چغلی به نه کوم 2 مسلمانان به جنگو منه او کو د دین مخکې مې د چا دی لزاری کړي دا نو د نن پس مې توبه ده بس د چا دی لزاری به نه کوم د چا زړه به نه ازارو ما د چا زړه به تکلیف نه ور کوم او کو دین مخکې ما سله رحمی کټ کړي دا یعنی رشتہ مې نه د پاللې نو د نن پس به رشتہ پالما بس دې ګنا نه مې توبه وستله د دین مخکې کما سودونه کړي دي حرام مې خړلې دي بس د نن پس مې توبه ده نه بکوم حرامي نو په کار دا چې په مسلمان کې خو د وی روزې نه واله د بل روزې پورې سنه چې تبدیلی خو به راشي کنه یعنی مسلمان د څه په کار دی چې د څومره عمر سی واکېږي نو چې د دنیا نه توجه وړي او د آخرت طرف ته توجه پیدا کیږي الله طرف ته توجه پیدا کیږي قران طرف ته توجه پیدا کیږي د نیکو عملونو طرف ته توجه پیدا کیږي په کار خود سدا خو زمونږه بدقسمتي دای کنه چې زمونږ څومره عمرونه سی واکېږي کنه او عمر موږ د دنیا سمینه سی واکېږي او د آخرت نم توجه بل طرف ته وړي دنیا تم توجه راوړي دا ګور ډېر د خفقان خبره ده نو د رمضان دا میاشت د بدلون میاشت د غوري په کار ده چې مسلمان په ځان کې تبدیلی راولي او مسلمان دا عزم وکي چې رضا بزان بدلوم په دې میاشت کې غواره چې کوم ګناهونه مې کړی دي دا غیبه د الله نه معافي غواړم چې الله ماته زما ګناهونه معاف کړي توبه په کم ټیم کې قبلي ما تاسو ته په تیر جمعه کې یو خبره کړې و چې د رمضان په میاشت کې د مغفرت یو چانس دا دی چې موږ تاسو د رمضان د میاشتې قیام وکړو قیام رمضان چې وته ویل کی او حدیث کې راغلی دی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه چا چې د رمضان د شپې قیام وکړو الله وو ته مخکنی ټول ګناهونه معاف کړي او قیام څنګه دی د ثواب په نیت باندې وکړو او د ایمان په حالت کې وکړو عقیده سم ده عقیده د توحید ده د الله په یووالي باندې بالکل په خو مضبوطه عقیده ده او دویم دا چې د ثواب په نیت وکړو د ریا په نیت نه په نور نیتونو باندې نه د الله د خوشاله ولو په نیت چې زما رب خوشاله شي زما رب ماته ګناهونه معاف کی او زما ګناهونه الله په نیکو باندې بدل کی په دې نیت باندې الله ته ودرېده نو د الله پیغمبر فرمایي وي د دې قیام دومره اجر او ثواب دی چې الله به مخکنی ټول ګناهونه معاف کوي نو سې وي و ګناه براشماري چې الله دا ګناه راته معاف کا دا راته معاف کا دا راته معاف کا دا راته معاف کا مونږ خو سی و ګناه نه دا کړی مونږ بشمار ګناهونه کړی دي نو کوته چې الله را د ټول ګناهونه معاف کی نو دا غي طریقه دا ده چې د رمضان د شپې قیام پکار دی ګور قیام تراوی دی تراوی زمونږ دا حال لګ نه چې پرون مې په موبایل کې ویډیو کتله نو چاو ته لګلیو چې ثواب صرف امام ته پرخې دی یعنی امام غریبي واجب ولاړ ختم کوي او مقتدین غون شاته ناشتي ګپ شپ لګي یعنی چې په رمضان کې یو بنده الله تخپل خپې ستړي نه کیني دا کله ستړي کوي مړدارت وای په کال کې همغه چې په جمعات کې امام سلام ګرځي کنه بس خلکو د انګلي ټول جمعات نه وځي بار هغه سنت څوک نه کوي نفل خلا پرې دا و د رمضان نه علاوه خو زمونږ استاد دا حال لې خو کم از کم د رمضان په میاشت کې خدا خپل خپې ډانګه کول پکار دي کنه چې الله ته د څه ودرېږي چې د خپې دي درد وکي خون خدا کوي الله ته د څه ودرېږي چې تستړې شو په امسا باندې تکیا ولګي الله ته د څه ودرېږي چې د پوند دي وچوي عائشہ صدیقہ رضی الله عنها فرمایي وی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام به الله ته دومره اوږد قیام کوو حتی تورمت قدماه دا پوند به وچاودلې خپې به وپړسې دي دومره اوږد قیام به پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کوو
عائشہ رضی اللہ عنہا و ما وتو فرمایل یو روایت کې دا دي چې بلال رضی الله عنه وتو فرمایل چې الله پیغمبر ته دومره جاړ او دومره مهنت کې وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تاته الله هر څه معاف کړی دي ته ولې دومره مهنت کې نبی علیہ السلام فرمایل چې الا تحب ان اكون عبدا شکورا خو خدینه دا چې د الله شکر گزار بنده جوړ شم دا الله چې ما باندې بشمار نعمتونه کړی دي د دې شکرې په تور الله ته ودرېګم دا خو خنه دا چې الله ته وجاړم چې د الله پیغمبر چې هغه امام الانبیاء دی او په انبیاءو کې مترټور نه اوچته مرتبه حاصله ده هغه دومره مهنت کوي نو ما تعالی څومره مهنت پکار دی او زمونږ حال دی الکه تراوی ولې نه کې یرمړه د امام دوشي پاره وي الکه اله دوشي پاره او ته دوشي پاره ته نشو درېدلې دوشي پاره وي او قراتو غد کوي یو غنټه ولاړ یو نیمه نور خو په امامانو خبره نه کوم امامان خو بس چې الله بخلی دي په یو غنټه کې وشي بارم وي د مقصودن مونږم پسې وکي وی ترم پسې وکي ورڅ ته ختم کی یو غنټه کې نه په نیمه کې لازم وي په نیمه کې دا بل څنګه تراوی پر ما ته وکسوي ول چې موږ دوشي باري ویو او په نه بجې باندې ودري اته بجې ودري او نه هلم دوشي باري ویلې مونږم کړی ما چې دا بل څنګه شي باري چې په یو غنټه کې ته دوشي باري مو یو مونږم مو کې د دومره سجدي هم پکې وکي او رکوګان هم پکې وکي او فرض مونږم مو کې په یو غنټه کې ارڅ ختم شو نو خړاوي نه دی په کار ځان د خلاصول نه دی په کار صحیح قیام الله ته پکار دی امامانو لم پکار دی چې د الله نه ویریږي تلاوت په قلاره که دوشي بارو د څوک نشي ودرې دی یوې ته دی ودرېږي او زما د عام مسلمانانو ته درخواست دا دی چې مړه په رمضان کې سړی ځان ستړی نه کی کنه نو کله به ځان ستړی کوي دا رمضان د شپې د قیام یوازې په تراوم کار ځان خلاصول نه دی پکار دغه خو به آسان کار دی حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې چا د مسخوتن من په جمع سره وکړو فکأنما قام نصف الليل لکه د چې نیمه شپه الله ته قیام کړی او الله ته ولاړی نو بس بیا مکو نو به تراوی مکو بس مسخوتن من په جمع باندې وکړو او په یو حدیث کې وزدان دی چې د سحر من په جمع وکړو فکأنما قام الليل كله لکه چې ټول شپه الله ته په ولاړه تیر کړی نو بس مسخوتن من په جمع وکړو د سحر من په جمع وکړه او مړ بس ضرورت نور نشته دی کنه ما ټول شپه ثواب وګاټو نا عملا ځان ستړی ک الله ته موږ د نور قران ولې ولولو حدیث کې قرآن نبی علیہ السلام چې سورۃ الاخلاص دی یوزل ول وسته تعالی الله د قران د درې میسي عمر اجر او ثواب درکې قل هو چې دی دریزل ویل نو ټول قران تلاوت چې کړي دومره اجر او ثواب ته ملاوي شو د نور قران به موږ سره ولې تلاوت کو د دې مطلب دا دی چې بنده د الله په عبادت څومره ځان ستړی کولې ځان دې ستړی کی دومره وګت ختم وکا دومره وګدې تراوی وکا چې د خپې دې ټاقي وکي چې ته دې قاعده ته وترسيږي چې زما کله اوس په قاعده باندې کېنم چې د خپې راماته کوم دومره وګت قیام الله ته وکا او مړه دا تهجد خود سي عبادت ته کنه او د شپې د عبادت چې بدی سلفو کې عالم دی غوي وی لولا الليل لما احببت البقاء في الدنيا که په دنیا کې د شپه نه وې کنه نو ما به الله نه سوال کړی وای چې الله بس ما والا چې ما وفات مې کړي د دنیا نه استلاړ شمه په دنیا کې خدا خوند د شپې دی په شپه کې خوند دی چې دا ټول خلقو د دې د غاړو رندونه نشته دی د غاړو आवाजونه نشته دی د انسانانو आवाजونه نشته دی او صرف یو ځای کې سپو غپا راځي بل ځای کې د سپو غپا راځي صرف د سپو غپاو आवाजونه اوري او په دغه تیاره کې په دغه تنهایی کې الله ته ودرېږي و جاړي او دوه کې توي کی خون خو بده کې دی خون خو بده کې دی چې ټول خلق ود دي او صرف تخپل رب ته ولاړی وازي په تیاره کې لیټ د بن کړي د چې څوک می ویني نه او الله ته ولاړ او زاری او پریاد وته کې خون خو بده عبادت کې دی ګوره نو لولا الليل لما احببت البقاء في الدنيا وګه په دنیا کې شپه نه وې کنه د دنیا د ژوند باندې څه خون نه وې بیا خون خود شپې په عبادت کې دی نو زه د څه وایم چې د شپه په خوبونو کې تیرول نه دی پکار که انسان په صحیح کې خوب کوي مسخوتن ختم وکړ ستړی شو یو چپه خوب دی وته وکی یو 2 غنټه خوب دی وکی 3 دی وکی 1 غنټه خوب دی وکی بیا دی را پاسي نبی صلی الله علیه وسلم با ودشو بیا برا پاسي
بیا به اوده شو بیا برا پاسید، بیا به اوده شو بیا برا پاسید. په کار خود سي دا ګوره. نو کو بنور کال کې سړی نشي کولای، نو په رمضان کې خډر خمه هولي. نبی صلی الله علیه وسلم بشپئی خطر ولا خپل بیبیانو ته ویل یخي کې نه عبادت تو کوي ګوره، دا د خوبونو شپې نه دي. نو الله دومره زورم په بنده باندې نه کوي چې تاړو د کېګم نه چې خوب درغې نو بس به مون مکوا اسنه چې ته بل څه ونه وې تا باندې خوب غالب شوی او اسنه چې قران روان وې مونږ غلط وې نو چې کله د خوب درغې نو خیر دې به پکې لګو دشه ځکه دې بدنم حق دی، بدن خپل حق ورکا. او بیا د شپې په صحیح سره را پاسېګو الله ته بیا ودرېګا زاریو پر یاد وته وکا مړه مونږ ټول دومره ضرورت منو حاجت منی قسم دی کنه. هر انسان د بزان باندې سوچ وکي د چې پوره انسان خو ما ته کم از کم نه دی معلوم که تاسو ته معلومي راته وی خو چې دا واړو څه ضرورت او حاجت او ارمان په ځړ باندې نه مونږ ټول ارمان او د ضرورتونو د حاجاتونو جوړیو. ير پلانې ارمان مې دې پسړو، پلانې ارمان مې دې چې دا پورا شوی، پلانې ارمان مې دې چې دا پورا شوی. ګوره د رمضان د میاش او د شپې د ارمانونو د پوره کېدو شپې دي. ګوره د یاد ساتئ په دې شپو کې الله د بنده ارمانونه پوره کوي. او حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي وينزل ربنا تبارك وتعالى الى سماء الدنيا، الله د دنیا د اسمان ته راکوزي څنګه چې د الله د شان سره مناسب ده. او الله اعلان کوي چې هل من داع څوک دعا غوښتون کې شته چې دعا قبول کړم، څوک سوال کوون کې شته چې د زمانه سو غواړي او زه ول ورکم. او هل من مستغفر فاغفر له، څوک توبه استون کې شته چې ما ته توبه وباسي او زه توبه قبول کړم. د څه څوک نشته پتا سي هغه کم ذات چې ورکړه کوي هغه ورکون کې ذات وی زمانه وغواړي چې درې کما. او دا څوک چې ځان ته ضرورتمن وای کنه چې دا کله یو ته سوال او کله بل ته سوال او کله یو ته ما ته دعا او کله بل ته د دعا درخواست ده او کله یو مدرسه کې مال ختم او کله بل مدرسه کې مال ختم او دې قلار پروت دې خبرم نه ده. ودا ته څنګه ضرورتمنې داستا څنګه حاجات او ارمانونه دې پسړه باندې چې هغه ذات چې هغه ارمانونه پوره کوي، هغه ضرورتونه پوره کوي، هغه مشکل کشا ده، هغه حاجت روا ده، هغه وي پاسه زمانه وغواړه او ته ځان ته ضرورتمن وي او قلارې پروتي خبر نه. د رمضان د میاشتې د شپې دا د ارمانونو د پوره کېدو شپې دي. ګوره دا د ضرورتونو د پوره کېدو شپې دي او دا د حاجاتو د سر کېدو شپې دي. کې بنده دا غواړي چې الله زما ضرورتونه سر ته ورسي، الله مې ارمانونه پوره کړي، دې به د شپې الله ته ودرېږي او ځان بستړی کوي. ګوره نو د قیام نه مراد ګوره دغه تراویح نه دي خاله مونږ چې د ځان خلاصو. د قیام نه مراد هغه مونږ چې الله ته ودرېږي او سمې د خپې ستړي شي، دې ته قیام وایي. اوږد خیرت پکې وکړي او که اوږد خیرت نشي کولای اوس سړی بو چې مال صرف قل هو راځي مال نور سن راځي زه بس کوم نو ته الله ته ډېرې سجدې ولګاو. دا د امام شافعي او د امام ابو حنیفه رحمه الله په منځ کې یو مسله ده چې کثرت السجود غره ده کنه طول القنوت غره ده. ډېر سجدې غره دي چې بنده الله ته ډېر سجدې ولګي پس مکه او کنه لګي سجدې خو ډېر قرت پکې وکي. د امام شافعي رحمه الله را ادا چې طول القيام غره ده، طول القنوت غره ده چې بنده الله ته اوږد قیام وکي، اوږد ډېر تلاوت په مانځ کې وکي، ولاړ ده، سورته بقره ویلا، سورته ال عمران وی. دا ګورګران کار نه دی، خان د قاریان نه وایسه چې بنده اراده وکي کنه او عزم وکي نو دا سګران کار نه دی چې په یو رکعت کې دا وې، په دوه رکعاتونو کې وې، په څلور رکعاتونو کې وې. او امام ابو حنیفه رحمه الله وی چې نه کثرت السجود غره ده چې بنده الله ته سجدي ډېرې ولګي. خیر د قرات په کې لګوګه خو سجدي ډېرې ولګا او رکعاتونه ډېر وکا. نو کو چاله ډېر قرات نه ورزي بس رکعاتونه دې ډېر کوي. پښلو باندې اکتفا مکه او پورته پسې لاړ شه. دیر شو کا سلويخ وکا 50 وکا ځان ستړی کا
او مړه دا ګوره د عمل سیزن دی. زه ته په الله قسم کوم چې څوک په دې روژه کې په عبادت ځان ستړی کړي که نه، په تلاوتونو باندې، په ختمونو باندې، په دعاګانو، په ذکرونو، په صدقو، نو دا روژه چې تیره شي که نه روژه، نو بیا واقع د دې مسلمان بیا اختري ګوره د زړه خوشحالی په حقیقت کې. دا هغه انسان به څه اختري دی، به د اختر په ورځ څه خوشحالي مناو کي چې ټوله روژه په خوبونو کې تیره کړې ده، قرآن یې پکې نه دی راغستی، الله ته پکې دعا دپاره لاس نه دی پورته کړی، الله ته د زارۍ او د فریاد یو د اوښکې نه دي توی کړي، دی به څه اختر مناو کي. نو که دا غواړئ چې الله موږ د اختر په ورځ باندې پوره خوشحالي مناو کړو، زړه خوشحاله او زړه مطمئني، نو د هغې حل دا دی چې په دې روژه کې ځان ستړی کول پکار دي. ګورئ ناراستۍ نه به کار نه الو، صحیح ده که نه؟ زه هسې لګیا یم که نه خبرې څه اثر کوي، ځان ستړی کوي. ګورئ زه ځان ته اول دا خبرې کوم او بیا تاسو ته کوم. په کار دا ده چې ټول د الله په بندګۍ باندې ځان ستړی کړو، دعاګانې وغواړئ چې د الله مقدم ملاویږي بس لاس پورته کوه، چې مقدم ملاویږي بس دعا غواړه. د رمضان دا هر منټ او هر سکند ته ما ویلو که نه چې د مسلمان هر منټ او هر سکند دا قیمتي دی په روژه کې، هر منټ کې الله دعا قبلوي، په هر سکند کې الله دعا قبلوي، خو شرط دا دی چې توجه برابري، بس الله دعاګانې قبلوي. ګورئ نو د رمضان دا میاشت دا د مجاهدو میاشت ده، د الله ته د فریاد او د زارۍ میاشت ده، دا د ضرورتونو د حاجاتو د ارمانونو د پوره کېدو میاشت ده. الله دې موږ او تاسو ته د صحیح عبادت او د مهنت توفیق دی الله موږ او تاسو ته راکړي. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الله موږ چې سوي او سم واورید الله په دې د عمل کولو توفیق راکړه. رب زمونږ دا ناس ته قبول کړه. الله په دې تیر ورځو کې او شپو کې چې کوم عبادتونه موږ کړي دي الله موږ له خو د صحیح عبادت چل نه راځي، رب اسې پیښې کوو الله د نیکانو بندگانو پیښې کوو. رب العالمین زمونږ دا لږ لږ عبادت الله په ډېر عبادت قبول او منظور کا. الله زمونږ د وړونو کې اخلاص پیدا کا. الله د ریا او د سمعت نه وساته، د ځان د خودنې د عبادت نه وساته. الله خپل خالص او مخلص بندگان هم جوړ کا. الله زمونږ په ټولو عبادتونو کې اخلاص پیدا کا. الله په ټولو عبادتونو کې اخلاص پیدا کا. الله چې کوم روجیم نیولې دي، تلاوتونه هم کړي دي، دعاګانې او ذکرونه هم کړي دي، الله ټول قبول او منظور کا. الله د کومې ورځې او شپې چې پاتې دي الله په دې ورځو شپو کې د صحیح عبادت او بندګۍ توفیق راکا. الله مونږ ډېر ګناهګار ربا، الله ټول کالم ستا ګناهونه کړي دي، نافرمانی هم کړي دي، الله ستا د عبادت حق هم نه دی ادا کړی. رب العالمین زمونږ ټول کمی مونږ ته معاف کا. الله زمونږ په ګناهونو باندې قلم د عفو راکاږه. الله زمونږ د سترګو ګناهونه کړي دي، الله د سترګو ګناهونه راته معاف کا. الله زمونږ د غوږونو ګناهونه کړي دي، الله د غوږونو ګناهونه راته معاف کا. الله زمونږ جبې خیرنې دي، الله غیبتونه هم پې کړي دي، دروغ هم پې ویلي دي، چغلین هم پې کړي دي، کنځل هم پې کړي دي. ربا زمونږ د جبې ګناهونه مونږ ته معاف کا. الله د لاسونو د خپو ګناهونه مونږ ته معاف کا. رب العالمین مونږ د یو بل د زړونو خیال نه دی ساتلی. الله اول زه او بیا ټول، الله مونږ ټول کمزوري. رب العالمین زمونږ زړونه یو بل ته پاک کا. الله زمونږ زړونه یو بل ته پاک کا. الله د کینې او د خیرې او حسدونه الله زمونږ د زړونو نه وباسه. رب العالمین زمونږ سینې زمونږ په زړونو کې د ټولو مسلمانانو لپاره د خیرخواهۍ جذبې پیدا کا. الله د بدخواهۍ جذبې هم د زړونو نه وباسه. الله زمونږ نه شعوري مسلمانان جوړ کا. الله رب العالمین موږ د مسلمانانو په کورونو کې پیدا یي، الله په اسلام کې راغټ شوي، الله زمونږ سره د دین قدر نشته. الله زمونږ په زړونو کې د اسلام او د دین قدر پیدا کا. الله ستا د عبادت او د بندګۍ قدر پکې پیدا کا. الله ستا معرفت را تر نصیب کا. الله ستا د کتاب سره مینه او محبت پیدا کا. الله د رمضان د دې میاشتې نه په داسې حالت کې وباسه چې الله زمونږ ټول ګناهونه دې معاف کړي، الله زمونږ ګناهونه دې په نیکو باندې بدل کړي. الله مونږ چې څوک په دنیا کې ژوند دي الله د شریعت او دین هم پابند وساته. الله چې کله مرخصته د کامل ایمان سره مرخصت کا. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وآله وصحبه اجمعین برحمتك یا ارحم الراحمین. مفتی محمد ابراهیم محمدی.